وروستیو ورځو کې د طالبانو قوتونو د صبروي په ولسوالۍ کې نفوذ کړی و او هغه لار چې د میدان تر خوست هرځ دا لار هم تهدید لاندې و، څو نفر یې قتل کړو او شهادت یې ورسول. بالاخره د پاک او د الشور ولسوالي هم تر تهدید لاندې وه. بنان د خوست ولایت امنیتي قوتونو عملیات شروع کړل چې اوس هم د عملیات ادامه لري. د عملیات کله چې شروع شو د طالبانو نظامي قوتونو د امنیتي قواو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 نفره د امنیتي قواو زخمي شول. بالاخره په جنګ کې د طالبانو 2 کسه ووژل شول او هغه څوک چې وایي چې یوه زنانه او یو ماشوم کې مړ شوی د هغه یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتقالو په کور کې بم وچودل، متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانیو چې کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشر د سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه دا عملیات زموږ ادامه لري. موږ خپلو خلکو دا اطمینان ورکوو چې د خوست د ولایت امنیتي قوتونه همیش کوشش کوي او کوشش یې کړی دی چې غیر نظامي ورته په جنګ کې سر ونرسي. او زه د ټولو ولسونو څخه خصوصا د صبروي د ولسوالۍ ولسونو څخه غوښتنه کوم چې د امنیتي قواو تر څنګ ودرېږي، دښمن ته نور اجازه نه کړي چې دغه حالت بیا جوړ کړي. په دغه عملیاتو کې د دوی یو زندان او 2 قرارګاوې، څومره مهمات او نور جنګي ملزمه یې له منځه تللې ده. کورونه لګېدلي دي، چا دکانونه وراتې دي، چا شی دي. دا کتاب رښتیا یې کنه رښتیا دو دا خنزیرون چې دا کلي ولي دا عوام خلک چپه کوي. دا رښتیا دو دا خنزیرون طالبانو یا حکوماتو دا بوتشي جنګونه دي. که هغه ګوړي که دا ګوړي موږ مظلوم یو، موږ خپله غریبي کوو. موږ دا که هغه وي که دا زموږ د خپلې غریبۍ ته پرېږدي. ما دی موږ دکانونه وردی، ما دی موږ کورونه وردی، ما دی موږ خونې وردی، ما دی موږ یا ماشومان ژوبلوي. د ماشومان لرو، مولونه لرو، کورونه لرو. د 3 شپې 5 شپې ټول څومره هغه د کارانتین ده، بلکل نشي وتی کور نه. په دا 3 ورځو کې به څو کسه شهیدون کړي سپرای کې مونږ ته چې دا معلومات کېنه تاسو کېنه اوس دې دغه پاته نشته چې دنه څومره شپږ میړه داغه دي دوه هغه کې هي درې څلور پنځه میړه د درې شپې مخته دا کله شهیدون دي نو جروړی مو وځي خدای پرونی وخاله د قبل دي استلې دي دغه کار نه بل راځو ها تر څو چا دیناویر کول عام خلک دي